ګورې دې دنیا کې برکت ورسره عملې ټولېږي. پخوا زمانه کې چې کوم برکتونه په دې دنیا کې وه، یا د انسانانو په کورو کې وه، د انسانانو په تجارت کې وه، اوس هغه برکتونه نشته. یو معمولي کوچنی دوکانداري به وه، په دې باندې به د ټول فامیل چلوي، زیاتېدلی به لا هم نور کار به هم ورسره کاوه. اوس تجارت پراخ، پیسې ډېرې، لیکن یو کور نه په چلول کېږي. دا څه وجه ده؟ د دې وجه تاسو تلاش کړئ. در اصل د دې وجه دا ده چې په دنیا کې دا قانون دی، که ظلم زیات سي، زیادتي زیات سي، هلته الله جل جلاله برکت ټولوي. ظلم یوازې دا نه دی چې یو څوک پر سر ووه. ظلم په کاروبار کې، ظلم په خبرو کې، ظلم په معاشرتو ناسته ولاړه کې، ظلم په کور کې، ظلم د باچا د خپل رعایاو سره، ظلم د پوج د خپل عوامو او رعایاو سره. دلته که چې هر ځای ظلم زیات سي، هلته به برکت راځي، برکت به له منځه ځي. تاسو وګورئ، د پخوا په نسبت مالونه هم ډېر دي، جایداد هم ډېر دی، اسباب هم ډېر سوي دي، لیکن هغه خوشحالي او هغه برکت چې مخکې و اوس نسته. هر یو په دې پوهېږي. تاسو وګورئ، هر یو په کور کې مخکې به یوه سړی کار کوي، یو کوچنۍ دوکانداري به وه، دا ټول کور به په چلوي، یو غریب و مسکین به هم ورسره آباد. اوس هغه کوچنۍ دوکانداري په شرکتو، په کمپنیو، په دې شانو باندې بدله سوې ده، په غټ غټو مارکېټو بدله سوې ده، لیکن بیا هم دی د ماښام پر ګوله حیران دی، نیس سره رسولی. وجه یوازې دا ده چې د دنیا څخه برکت ټول سو. دا برکت د څه شي د وجې څخه ټولېږي؟ دا برکت د ظلم د وجې شروع ټولېږي. دا برکت چې له منځه ځي، د ظلم د وجې ځي. په کور کې د ښځو سره زموږ ظلم دی، د باندې چې راووځو په کاروبار کې مې ظلم دی، چاته دوکه ورکوو، د چا سره درواغ وایو، چاته کمزوری شی په اصلي تېروو، د یوه ملک شی د بل ملک په نامه باندې تېروو. دا ټول ظلم دی که او د هغه رقم د خلکو سره په ناسته پاسته کې، په معاشرت کې، د همسایه سره، د خلکو غریبانو، مسکینانو، مړو، د هر چا سره مې په معاملاو، په ناسته پاسته کې، په معاشرت کې ظلم سته. د باچا د عوامو سره دی، د عوامو د خپل منځ کې دی، د پوج د عوام سره. کوم وخت چې ظلم راسي، هلته به بیا ضرور به ضرور بې برکتي راځي. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه یو واقعه نقل کړې ده. امام بهقي رحمه الله دا واقعه نقل کړې. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي، یو بادشاه دا یو وخت د خپل بادشاهي څخه راووتي، دا ښاره کتي، دا خپل بادشاهي کتل چې خلک خوشحاله دي که خوابدي دي، ډېر پوج ورسره دي را روان دي، خو دی د خپل پوج او د رعایاو څخه بیریږي. د شپې دپاره یې یوازې د یو غریب سړي کور انتخاب کړي چې زه دلته اوسېدم، تاسو اوسئ. باچا چې کله د غریب کور ته ورغلی، ماښام شپه سو، عام طور نه حالات وي چې دغه غوا چې کوم ده، دا د سهار وختي په وخت کې لویشل کېږي. دا سړي په کور کې غوا درلوده. کله چې غوا ولویشل، دومره شیدې یې وکړې چې تقریبا د دېرشو غواوو شیدې یې وکړې، ډېر برکتناکې شیدې وکړې. باچا حیران سو او د ځان سره یې دا سوچ والی چې دغه غوا به زه په زور د ده څخه اخلم. دا څونه شیدې کوي. کله چې دغه سهار سو، هغه غوا ولاړل هغه مځکې ته چې مخکې دي څرله، هلته یې ځان موړ کړي، بېرته راله. بیا چې هغه وخت رالی، بیا د غوا مالک چې کوم دی، غوا یې ولویشل، شیدې یې نیمۍ وکړه. باچا حیران سو چې پرون یې دومره شیدې یې وکړې او نن یې دومره شیدې وکړې. مالک یې راوغوښتې چې دا څه چل دی چې پرون دې غوا د دېرشو غواوې شیدې وکړې او دومره زیات برکت پکښې و، نن ولې نیمۍ سو؟ مالک هم په پوه سو. باره ویله، مخکې چې باچا کوم عزم کړی و چې زه به د خپل رعایاو سره ظلم نه کوم، باچا د ځان سره هغه عزم مات کړی و. یعنې باچا خو د ځان سره دا عزم کړی و چې زه به ظلم نه کوم، لیکن پرون یې د ځان سره دا خبره کړې و چې دا غوا به زه په زوره اخلم. دوم په جواب کې ورته وویل چې باچا د پرون څخه خپل عزم مات کړی دی او د دې غوا د په زور اخیستلو اراده یې کړې ده، ځکه چې الله پاک برکت ټول کړي. باچا ډېر حیران سو او بیا یې ده ته وویله چې و بالکل ما د دا اراده کړې وه، دا غوا زما خوښه سول چې دا به زه ستاسو بیا
لیکن که چیرې خبره دای زما ستا سره عهد پیمان چې بیا زه دا غوا ته ګورم لا هم نه دسه بیا یې هم نه ته وایې چې سبا بېرته شیدې ډېرې که نه کوي چې باچا خپل عزم مات کړي چې زه به دا غوا نه ستاسه بیا یم نه په زور دسه اخم بیا هغه د غوا مالک چې کوم دی غوا هغه مځکې ته بوتلل چې مخکې ځان مړوي هلته یې ښه ځان موړ کړي دا غوا بېرته چې راله بیا یې په خپل وخت ولوېشل غوا مکمل هغه اولې ورځې رقم شیدې وکړه باچا په پوه سو چې واقعي خبره ده چې باچا خپل رعایاو ته د ظلم اراده وکړي هلته رښتیا هم الله د حیوانانو په توی کې د شیدو برکت ختموي د شیدو برکت هلته ختموي لہذا دا تعهد وکړي چې بیا به زه د خپلو رعایاو سره او د خپل سلطنت د عوامو سره به هېڅکله د ظلم اراده لا هم نه وکړم نو ما درته وویل چې په کوم علاقه کې ظلم وي که د باچا د طرف څخه که د پوج د طرف څخه که د هرې طرف څخه هلته الله بېبرکتي راولي تاسو وګورئ زموږ دوکانونه سته کاروبارونه مې سته تجارت مې سته پیسې مې سته په کور کې هر څه اسباب راسره سته نه مې هغه خوشحالي سته او نه مې هغه راحت او سکون سته او هغه برکتونه سته کوم چې مخکې وه لہذا که غواړې چې برکت مو کور ته راسي د خپل ځان سره د عدل او د انصاف اراده وکړه نور پرېږده ستا خپل د ځان سره د عدل او انصاف اراده وکړه ستا په مال او دولت کې به الله برکت اچوي